وای د تره بچیو نو خدای دې په لاس راکړه چې موټ موټ دې کړم ټوټه ټوټه دې کړم زه پوهېږم دا ټول شیطانت رسالت ستا دی ښه پوه شوې نریا ولاکه دې پرېږدم ولاکه ولې د په تندي کې 12 بجې اچولې دي تربوره څه خبره ده دا تا څه کړي دي د اوبه دې ولې اړولي دي درته وایم ما ته به دا برګې برګې سترګې نه راغړې هر چا چې کړي هماغې پسې ګرځه ما ته چې وکتلې دغه سترګې درنه به خورم زه تا پیژنم دا ټول رذالت او منافقت ستا دي ښه زه درته خوله سمه خوځو به دا خوله ولې نه پوهېږې یاره ته په منوانا دا چین څه خبره ده پرېږده پسې ما پرېږده ته ما ورته پرېږده څه خبره ده چې دا ما باندې وچ په وچ هسې دا په ما باندې نه پرېږده مه کوه څه خبره ده د لاسه یو ورځ زما په قراره نه ښه نه دې پرېږدم خیر دی غلی شه ما پرېږده که نه ما نه دې پرېږدم چا سره وختې پهلوانه بیا مې درنه پوله ووهله وینو نری نه سم زمری چې رانه شي غواړي نه د زه یم سم بلډوزر د بلډوزر چخلیک مې کړي او که نه همده سره پکار دي تربور دا ولې دا نریا زه پوهېږم چې دا ټول ستا کار دی ښه که ته رانه نن خلاص شوې نو نه مې درنه ورځ ده نه شپه ده نه درنه ګډه په امان ده نه چرګه په امان ده نه و ځناور په امان دي نه پټی نه پوله صبر وکړه چې زه دغه یو ځل هغه کم که نه بیا به زه در سره وګورم پوه شي نریا نن دې هډوکي پاډوکي ماتوم درغلم در پسې نریا وای ما څه کې پهلوانه دا څه کې ولاکه دې پرېږدم ښه څه بد مې درته رسولې چې نه مې درنه پوله خطا ده نه پټې فصل راته ته خرابې اوبه ورخ رانه ته اړې څاروي رانه ته مرداره کوز که که نه که تا رانه په دې ځمکه باندې څکه وکړله که نه زه به هم نری نه یم ته ګوره چې اوس در سره څه کومه پوه شه هډوکې ته خو مې پوس که چې درته معلومه شي خوله یې ولګوله وای خوله یې ولګوله خو دې پرېښود دا سال مو راخیستی دی ملک صاحب دا وګوره که نه نه دا
ملک صاحب هوا ته پورته کړې ما راته وایي چې په دې ځمکه ته غورځوم زما هډوکې ماتوي چې دا زما جایداد او زما د پوله پټۍ درته پاتې شي دروغ وایي ملک صاحب دروغ وایي د د لاسه زما زړه شین دی په زړه مې پلۍ ولاړې دي وایم چې نن دا پلۍ ماتوم والکه نریا دا څه غوبل م راخیستی دی هره ورځ تاسو په خپلو کې لانجې وي بیخي په دې کلي کې څوک خوب نشي کولی دا سر شخند دی ملک صاحب چې د لاسه زما په زړه پلۍ ولاړې دي ته وایې چې مې کوه وایم چې دروغ یې په دې ځمکه ور ومنډم هلکه پهلوانه ګوره ګزاره وکئ راځئ چې دا فیصله هلته وکړو حجره کې زه ملکه پوهې که که نه پوهې که که نه دې پهلوان نه دی دې نه به درته د بوسو خوسکۍ جوړ کړم او په دې باران کې مې درته په دې لښتي کې منډلی وګوره که نه نریا ګزاره وکئ ځئ چې ځو نن درته زه فیصله کوم راځئ چې ځو که دوی نه تکړی خولۍ رانه واخله راځه درېږه ته ښه اوس وایه په څه خبره م جنجالو اول خو دا خولۍ ورکړه نریا ملک صاحب ګوره دا نه دی دا ما سره هر وخت ظلم کوي را روان یې ما هره ورځ درپه دروبه په ما یې وزبر دی وهمي دروغ وایي ملک صاحب بیخي دروغ وایي د ده د لاسه خو زما په زړه پلۍ ولاړې دي ورانې هم دی کوي او ملامت هم ځایي څه وکړم ورسره ملک صاحب څه وکړم ورسره ملک صاحب قربان دي شمه ګوره ښه دا نن ته یې دلته که نه دا روزانه ما ته اخترونه کوي د زمري غوندې دی خورمه دي ته باندې راوځه چې زه د په رښتیا خورم او که نه ګوره ودرېده ما ته اخترونه کوي اوس دا راته ووایي چې زه ملامت یم او که دا ملک صاحب دا هسې لګیا دی ما سره ثبوت شته ثبوت زمونږ په پټي کې هغه تیږه دي لیدلي هغه تقسیم دی هغه د پوله ده خو ده نه ده همدا پوله والې تیږه چېرته پاتې او پوله یې چېرته رارسولې ګوره نریا ټول فساد په تا کې دی هسې ځان غلی کې ګوره د ده پوله بیرته جوړه که که نه محکمې ته به خبره لاړه شي او غټ جنجال به دې جوړ شي ملک صاحب زه وایم که نه پسې خبره محکمې ته نه پاتېږي انشاءالله بس چې تا وویلې دلته پوله چې دی همغې ځای ته رسوم نري که شعر خو نن ډېرې یوازې پوله ځای ته وړل نه دي که بیا دې ورانې وکړ بیا دې محکمې ته کش کوم صحیح شو ملک صاحب بالکل سمه ده پهلوانه صحیح شو نرې بس ملک صاحب سمه ده چې ته وایې سمه ده نو ملک صاحب څو شلتالان واخلم واخله شلتالان هم واخله پولیس د ټولنې خدمتګار